د تاریخ په اوږدو کې ډیرو کسانو د سمندر د زور په وړاندې خپل زور ازمایلی دی، خو د دې کسانو له ډلې 90% کسانو د سمندر د زور او قدرت په وړاندې بایللې ده. زموږ په دې ویډیو کې د سمندر د یوې داسې پیښې کیسه شوې ده چې په اورېدو به یې پښیمانه نشئ. د 1915 کال د مۍ 9 نیټه د خپل وخت یو د غره په څیر لویه او زوروره کښتۍ RMS لوسیټانیا چې له ټایټانیک څخه وروسته دوهمه لویه کښتۍ ګڼل کېدله، دا کښتۍ له نیویارک څخه لیورپول ته روانه وه او په کښتۍ کې 1962 کسان سپاره وو. په دې کسانو کې کورنۍ او ماشومان هم موجود وو، خو هغوی ته دا نه و معلومه چې دا د دوی وروستی سفر کیدونکی دی. کښتۍ په آرامه خپل سفر ته ادامه ورکوله چې ناڅاپه د کښتۍ په وړاندنۍ برخه کې یوه زوروره چاودنه وشوله. دې چاودنې ټوله کښتۍ او په کښتۍ کې ناست ټول کسان ولړزول. هیڅوک نه پوهېدل چې آخر د سمندر په منځ کې له دې کښتۍ سره څه پیښه رامنځته شوله. په کښتۍ کې سپاره کسان د دې چاودنې د لامل په لټولو بوخت وو چې ناڅاپه په کښتۍ کې یوه بله چاودنه هم وشوله او دا چاودنه له هغې لومړۍ چاودنې هم ډیره زوروره وه. دې دوهمې چاودنې په کښتۍ کې یو ډیر لوی سوری جوړ کړی و. له هغه سوري څخه کښتۍ ته په تیزۍ سره اوبه راننوتلې او کښتۍ ورو ورو ډوبېدله. په کښتۍ کې سپاره کسان سخت وارخطا شوي وو او هر چا کوښښ کاوه چې په ژغورونکو کوچنیو کښتیو کې سپاره شي، خو دا کښتۍ په ډیره تیزۍ سره ډوبېدله او د دومره ډیرو کسانو په ژغورونکو کښتیو کې کېناستل ممکن نه وو. د همدې شور ماشور او وارخطایي په ماحول کې ډیری میندو خپل ماشومان له ځان سره نیولي وو او په ژغورونکو کښتیو کې د کېناستو کوښښ کاوه، خو د اتلانتیک سمندر دې سړو اوبو په هیڅ چا هم رحم نه کاوه، نه یې ماشومان قتل او نه لویان. یوې مور خپله 3 کلنه لور په غېږ کې نیولې وه، خو د وارخطایي او ټیل ماټیل له امله یې لور سمندر ته وغورځېدله او اتلانتیک سمندر د سترګو پر رب کې ډوبه کړله. د سمندر دې سړو اوبو د کښتۍ ټول مسافر په خپله وحشتناکه غېږه کې رانیولي وو او د سترګو په وړاندې تقریبا 1200 کسان د سمندر په دې تیاره او وحشتناکه څپو کې غرق شول. یوازې په 18 دقیقو کې د غره په څیر دا لویه کښتۍ په سمندر کې غرقه شوله او د سمندر تیاره تل ته ورسېدله. آخر هغه کوم علتونه وو چې دا دومره لویه او زوروره کښتۍ یې یوازې په 18 دقیقو کې په وحشتناک سمندر کې غرقه کړله. آیا د لوسیټانیا په اړه کوم داسې راز موجود دی چې د تاریخ له پاڼو یې د پټولو کوښښ کیږي؟ د 20مې پیړۍ په پیل کې د کښتۍ جوړونکو شرکتونو ترمنځ یوه نه اعلان شوې سیالۍ روانه وه. هر چا کوښښ کاوه چې لویې، لوکسې او تیزې کښتۍ جوړې کړي او په دې سیالۍ کې جرمني شرکتونه له نورو وړاندې وو. په دې سیالۍ کې د کیونارډ په نوم یو بریتانوی د کښتیو جوړونکی شرکت هم شامل وو، خو دا شرکت د جرمني شرکتونو په وړاندې د مقابلې وړ نه وو. دا هغه دور وو چې د سمندر له لارې د مالونو او مسافرو لیږد رالېږد د هیوادونو د اقتصاد لپاره ډیر اړین وو. د لویو شرکتونو په وړاندې د کیونارډ کوچنی شرکت مجبور شو چې د بریتانیا دولت ته لاس ور اوږد کړي. د بریتانیا دولت د دې کوچني کښتۍ جوړونکي شرکت په راتلونکي کې خپله ګټه لیدله او په 1903 کال کې د بریتانیا دولت له کیونارډ شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ او د دې قرارداد له مخې یې دې شرکت ته 2.6 میلیونه یورو ورکړلې. د بریتانیا دولت کیونارډ شرکت ته وویل چې 2 لویې کښتۍ جوړې کړي، خو په یو شرط. د بریتانیا د دولت شرط دا و چې دا 2 کښتۍ په داسې ډول جوړې کړي چې که په راتلونکي کې له کوم بل هیواد سره د دوی جګړه رامنځته شي نو دا کښتۍ د جنګي کښتیو په توګه هم دوی استعمال کړای شي. له دې قرارداد څخه وروسته چې کیونارډ شرکت کومې 2 کښتۍ جوړې کړلې هغه د تاریخ په مشهور شاهکار بدلې شولې او د دې دواړو کښتیو نومونه وو RMS لوسیټانیا او RMS موریټانیا. د بریتانیا له دولت سره د هغه قرارداد په لاسلیک کولو د لوسیټانیا قسمت لا له وړاندې لیکل شوی وو. که د بریتانیا د دولت هغه قرارداد نه وای شاید له لوسیټانیا کښتۍ سره هغه حادثه هم نه وای رامنځته شوې. دا دواړه کښتۍ د 1904 او 1906 کال ترمنځ جوړې کړای شوې وې. لوسیټانیا کښتۍ د عصري انجینرۍ او ډیزاین یو شاهکار وو. د لوسیټانیا کښتۍ اوږدوالی تقریبا 987 فوټه وو. په دې کښتۍ کې تقریبا 2200 مسافر او 850 د کښتۍ کارکوونکي ځایېدل. د دې کښتۍ حل یا لاندنۍ برخه له ډیر مضبوط سټیل یا وسپنې څخه جوړه شوې وه. په لوسیټانیا کښتۍ کې له لوکسو سالونونو نیولې تر 3مې درجې د مسافرو څوکیو پورې موجودې وې. ویل کیږي چې لوسیټانیا کښتۍ د خپل وخت یو روان لوکس هوټل ته ورته وه چې هر ډول اسانتیاوې پکې موجودې وې. د ښکلا او تیز سرعت په لرلو لوسیټانیا د سمندري سفرونو لپاره د خلکو د خوښې وړ کښتۍ ګرځېدلې وه. په کومه ورځ چې دا کښتۍ په لومړي ځل سمندر ته ښکته کېدله په هغه ورځ د دې د لیدو لپاره تقریبا تر 2 لکو پورې کسان په بندر کې راټول شوي وو.
لوسیټانیا او موریټانیا دواړه کښتۍ د بریتانیا د دولت لپاره په یو لوی افتخار او قوت بدلې شوې وې. هر څه سم روان و، خو د 1914 کال پر رسېدو لومړۍ نړیواله جګړه پیل شوله او هر څه بدل شول. د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت کې د سمندر له لارې سفر کول یا د مالونو لیږدول ډیر خطرناک وو. بل خوا د بریتانیا حکومت اعلان وکړ چې ټولو لویو کښتیو ته دې تغیر ورکړل شي او پوځي کښتۍ دې ترې جوړې کړل شي. لکه څنګه مو چې په ویډیو کې وړاندې ویلي وو چې د بریتانیا د دولت او د لوسیټانیا کښتۍ جوړونکي شرکت کیونارډ ترمنځ په دې شرط قرارداد شوی وو چې کښتۍ دې داسې جوړه کړي چې د جنگ په وخت کې ترې د جنگي کښتۍ په توګه هم کار واخیستلی شي. خو د دې شرط برعکس د بریتانیا حکومت لوسیټانیا کښتۍ د جګړې لپاره استعمال نه کړله او هغې ته یې د ملکي کښتۍ درجه ورکړله. خو دې کښتۍ ته د ملکي کښتۍ درجه ورکول هم ډیر ستونزمن وو، ځکه چې دا کښتۍ داسې ډیزاین او جوړه کړل شوې وه چې د اړتیا په وخت کې پرته له کومې ستونزې په جنګي کښتۍ بدلېدای شوی. او په دې کښتۍ کې یوه داسې پټه خونه هم جوړه کړل شوې وه چیرته چې وسله او نور جنګي مهمات کېښودل کېدل. د 1915 کال پر رسېدو د لوسیټانیا کښتۍ خطره نوره هم ډیره شوله، ځکه چې جرمني اعلان وکړ چې د بریتانیا او ایرلینډ شاوخوا سمندري سیمه وار زون یا د جګړې سیمه ده او هلته تیریدونکې هره یوه کښتۍ به پرته له خبرداري له منځه وړل کیږي. خو لوسیټانیا کښتۍ دا خبرداري له پامه وغورځاوه او د خطر په قبلولو یې خپلو سفرونو ته دوام ورکړ. د 1915 کال د مۍ په اوله نیټه لوسیټانیا کښتۍ له نیویارک څخه د لیورپول په لوري حرکت وکړ. بلخوا په امریکا کې موجود د بریتانیا سفارت هم اعلان کړی وو چې هیڅ څوک دې په بریتانوي کښتیو کې د وار زون یا د جګړې له ساحې څخه د تیریدو کوشش نه کوي، ځکه دا ډیر خطرناک کار دی. خو د دې ټولو اعلانونو او خبرداریو سره سره تقریبا 1240 مسافرو او 200 د کښتۍ کارکونکو په لوسیټانیا کښتۍ کې د همدې وار زون څخه د تیریدو په سفر روان شول. د 1915 کال د مۍ په 9 نیټه دا کښتۍ په سمندر کې په آرام ډول روانه وه، خو په کښتۍ کې ناستو خلکو ته دا نه وه معلومه چې د دوی سره نږدې د اوبو لاندې کوم خطر د دوی په انتظار دی. په اصل کې د همدې کښتۍ سره نږدې د یو په نوم یو جرمني سبمرین یا اوبتل ګرځېده. په دې سبمرین کې ناستو پوځیانو دا کښتۍ ولیدله چې له وار زون یا د جګړې له سیمې څخه تېرېدله. پوځیانو د سبمرین د کپتان په امر یو ټورپیډو میزایل د همدې کښتۍ په لوري ورخوشی کړ. ټورپیډو داسې یو میزایل دی چې د اوبو لاندې په تیزۍ سره ځي او خپل هدف ته په رسېدو په ټاکل شوي ځای لګیږي. دا میزایل د کښتۍ په وړاندینۍ برخه ولګېده او یوه زوروره چاودنه وشوله. د دې چاودنې ډار او وارخطایي لا نه وه ختمه چې بله چاودنه هم وشوله. د سبمرین له لوري یوازې یو میزایل ویشتل شوی و او دا دوهمه چاودنه د لوسیټانیا کښتۍ کې دننه د وسلو کېښودلو په خونه کې شوې وه. ټولو خلکو د ژغورونکو کښتیو په لوري منډې وهلې، خو په شمار یو څو ژغورونکو کښتیو کې به اخر څومره خلک ژغورل شوي وای. د اتلانتیک سمندر یخي اوبو د کښتۍ داخل ته په تیزۍ سره را روانې وې او یوازې په 18 دقیقو کې د بریتانیا دا شاهکار او د فخر وړ کښتۍ په سمندر کې غرقه شوله. په دې پیښه کې تقریبا 1200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې 128 امریکایان هم پکې موجود وو.